السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت الله دی پر راشي او پر مرتشي باندې، هغه چې رشوت اخیستونکی دی او رشوت ورکوونکی دی. او په بل روایت کې راځي لعنت الله علی الراشي والمرتشي، لعنت الله دی پر رشوت اخیستونکی او پر رشوت ورکوونکی باندې. او بل روایت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي الراشي والمرتشي فی النار، پر رشوت ورکوونکی او اخیستونکی دواړه به په اور کې دي. او دغه رنګه د عمرو بن عاص راته نو څخه روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل ول په یو قوم کې سود نه عمیږي که عام سو الله به په وچکالۍ باندې وځپي لکه اوس چې پر مسلمانانو وچکالي ده. او په یو قوم کې رشوت نه ډېرېږي که ډېر سو الله به په رعب باندې په بیره باندې وبېري، بیره به ورباندې مسلطه کړي. اوس څوک د شپې له کوره راوتلی سي؟ که څوک د شپې له کور راوځي، بلکې د ورځې خلک چې له کور راوځي چې بېرته رسېږي کور ته، ځان په امن کې نه بولي. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي که چا د 10 نفرو مشرتوب وکړي، که حکم بینهم د دې 10 نفرو په مابینځ کې فیصله کوله، که ښه فیصله وکوله که بده فیصله وکوله، جیء به مغلولة یده، په ورځ قیامت به لاس تړلی د الله حضور ته راځي. هر هغه څوک چې امیر وي د 10 نفرو، هر هغه څوک چې امیر او مشر وي د الله حضور ته به لاس تړلی ورځي. مغلول الیدین به وي لاس پې تړلي په زولنو کې، فإن عدل ولم يرتشي، کې عدل کړی او رشوت یې نه و اخیستی او ناحقه وینو نه وي توی کړی او د الله له حکم سوا په بل قانون باندې حکم نو صادر کړی، نو زولنې به ځین خلاصې کړي و جنت ته به جنت ته به یې بوځي و جنت ته به داخل سي. او که رشوت اخیستی و او د الله د قانون څخه سوا په بل قانون باندې فیصلې خلاصې کړې وې، ثم رمي به فی جهنم، و دوزخ ته به وغورځول کړول سي، دوزخ ته به وروغورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د دوزخ وفع ته به په 500 کلو کې ځان رسي، 500 کاله به په دوزخ کې روان وي. نو رشوت هغه عظیمه ګناه ده چې د الله جل جلاله په دې عظیمه ګناه باندې ډېر ناراضه کېږي. الله دې موږ ته توفیق راکړي، که امیران یې که مؤمرون چې له رشوت څخه مخ راواړو. رشوت هغه ګناه ده چې د انسانانو د رزق او د کاروبار د بې برکتۍ سبب ګرځي. او اوس څومره ډېر شوی، یو څوک راولاړېږي، یو منصب یو قدرت لاس ته راوړي د دې په خاطر باندې چې په دې کې پیسې شته. په منصب او په قدرت کې خو پیسې نشته، خو معلومه تنخواه ده، لیکن د رشوت په خاطر باندې هغه منصب ته ځان رسوي. قبر هیر دی، آخرت هیر دی، چې بیا تلونکي یو له دې دنیا څخه الله ته ورتلونکي یو. نو د رشوت متعلق فقهای کرامو مفصله څېړنه کړې چې په هغه وخت کې که سړی خپل حق اصولوي، خپل حق نسي اصولولی، او یې څوک ظلم ورباندې کوي، خپل حق نسي اصولولی، یو څوک ظلم ورباندې کوي، بیا نو ورکوونکی د دې حدیث تر عذاب لاندې نه راځي، هغه اخیستونکی په دې عذاب کې او په دې وعید کې هغه نغښتی دی. کوشش وکړي چې داسې معاملې او داسې تجارتونه وکړي چې رشوت ته ضرورت نه پیدا کېږي. خو که د انسان د ځان او یا د مال د حفاظت په خاطر باندې رشوت ورکړي، دغه باندې غاړې نه بندېږي. او که ضرورت نه و رشوت یې ورکړ، بیا نو په دې باندې مجرم بلل کېږي. دا چې یو څوک یو منصب ته ځان رسي د رشوت په ذریعه هغه منصب لاس ته راوړي، دا حرام دی. یو څوک راولاړېږي یو چا ته رشوت ورکوي چې ته پر ما
په خاطر زما د رشوت په خاطر باندې پلانکی راته تهدید کوي بیروي وه دا حرام ده. نو په دې کې نهایي کوشش وکړي چې د رشوت اخیستلو او د ورکولو څخه اجتناب وکړي. ترغیب الترهیب جلد دوم صفحه 125 حدیث رقم اول. الله جل جلاله دی و امتی محمدی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته د صراط مستقیم هدایت وکړي. که څوک پر صراط مستقیم باندې برابر سي بیا نه رشوت اخلي نه رشوت چاته ورکوي. اوس خو له بده مرغه پښتنو عرب هم په رشوت مخته کړل، نور دنیا هم په رشوت مخته کړل. دومره عام سو دا رشوت دا د انسان د ایمان په تاوان دی. دا عمل پرېږدئ، دا عمل که مو کوو الله جل جلاله به مو هغه ښکلی او ستر ایمان په کفر را بدل کړي. رشوت هغه څه دي چې په پخوانو امتو کې د انبیا علیهم الصلاة والسلام په مقابل کې د رشوت په ذریعه باندې علما راپورته سوي دي، د انبیاو مخالفت یې کړی دی. بلعن باعورا چې د زمانې د نبي مخالفت وکړي د ښځې په توسط باندې رشوتونو ورته رالل، تحفې قبولې کړلې. هغه ورته وویل چې دغه نبي خو ناولدي کوي، ناولدي یې راوړي دي، نو ته خو د تورات یا د انجیل عالم یې یا د زبور عالم یې، مخالفت یې وکړه. دی تر هغه تحفو نوس تېر د زمانې د نبي مخالفت یې وکړي. او دغه رنګه برسېسا دا هغه څه دي چې انسان د حق په مقابل کې رشوت تروي. داسې خلک هم شته پر چا باندې ناحقه دعوه شروع کړي، خو د رشوت په خاطر باندې هغه دعوه ګټي، بیا نو سترګې رډې رډې اړي، پر همځکه باندې مسجد هم جوړي، پر همځکه باندې کور هم جوړي، پر همځکه باندې بېدېږي هم، پر همځکه باندې خلکو څخه کوم کوي. دا فکر نه کوي چې ورځ زه ورتلونکی یم د الله حضور لره، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه لویشت مځکه که چا غصب کړله په ورځ قیامت به تر 7 مځکو پورې دغه یوه لویشت مځکه وسکښتل سي، هغه به د اور توکي په غاړه وي. یوه لویشت خالي یوه لویشت اور که سړی په دنیا کې په غاړه کولی سي، نو د آخرت اور ته دې هم ځان تیار کړي. او که د دنیا د اور طاقت نه لري، نو بیا به د جهنم اور چې هغه د یوه لویشت مځکه تر تحت سرا پورې تر 7 مځکې پورې چې راوسکښتل سي، څومره وزن وي، څومره ډېروالی وي، چې د هرې مځکې سخن پنډوالی 500 کلو اندازه دی. نو تاسې فکر ورته وکړئ. اوس خلقه دا قبضې غصب دا داسې نه بولي لکه هېڅ. نو دا هغه څه دي چې موږ د الله څخه غافله یو. نو چې د الله څخه څوک غافله سو، نو چې هر څه یې وکول هغه به کوي. او که څوک د قبر درد په سینه کې ولري، خو د دې درد په سینه کې ولري چې زه د خپلو بچیانو سه یو وخت تلونکی یم، د خپل اولاد سه وتونکی یم، په سپین کفن کې به مې له کوره باسي، بیا به مې اتور قبر ته وروړي. هغه بیا کور ته رشوت نه راوړي، هغه کور په رشوت په پیسو باندې نه جوړي، هغه کور د رشوت په پیسو باندې نه ابادوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.